بسم الله الرحمن الرحیم د HTML کورس دویم چپټر دویم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې به موږ وایو چې ډیفینیشن لیست او همدارنګه نیسټډ لیست څه ته ویل کېږي. که چیرې ما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. ښه نو وایو چې ډیفینیشن لیست څه ته ویل کېږي. زه به راشم ورډ پروګرام ته. په دې کې ګورئ هغه تیر درس کې مونږ ویلي وو چې یو order list د بل ان order list د په دې ترتیب سره جوړېدلی شي. نو اوس ډیفینیشن لیست که تاسې په تاسو ته به دلته وښیم چې یو پیراګراف تاسې اخلئ. مثال په ډول زه اخلم چې ډیفینیشن په دې شکل باندې او دې ځای کې به مونږ څه کوو دې نه به لکه څنګه چې مونږ دلته یو ټیب ما ولیکه نو زه راځم دلته د دې ډسکرپشن لیکم ډیفینیشن یعنی څومره چې دلته تاسو لیکل کوئ نو دا به دې سره دې پورې مربوط کیږي. نو راځئ د کوډ په واسطه وکړو انشاءالله تاسو ته به لا بهتره معلومه شي. دغه ما سره همغه فایل تیار کریټ د ما سره فایل جوړ شوی دی. زه په همدې فایل کې د ډیفینیشن لیست کار هم کوم. ډیفینیشن لیست د کریټ کولو لپاره به تاسو DL ولیکئ لکه څنګه چې په دې ځای کې مونږ OL ولیکه order list لپاره UL مونږ ولیکه د ان order list لپاره. اوس به مونږ چې لیکو DL یعنی ډیفینیشن لیست. ډیفینیشن لیست کې مونږ دوه ټیګونه نور لرو چې یو ډیفینیشن ټایټل ده بل ډیفینیشن ډسکرپشن ده. نو د ډیفینیشن ټایټل لپاره مونږ DT ټیګ نه استفاده کوو او همچنان د ډیفینیشن ډیټیل لپاره مونږ د DD ټیګ څخه استفاده کوو. نو زه د په دې کې لیکم چې ډیفینیشن لیست ټایټل او په دې کې لیکم چې ډیفینیشن لیست ډسکرپشن. همدغه به زه څو ځایه کاپي کوم چې لږ زیات راښکاره شي. ښه اوس زه دا سیف کوم. سیف کولو څخه وروسته به براوزر ته راشو. براوزر کې به یې چک کړو. زه به دا زوم اوټ کړم. ګورئ دلته لکه څنګه چې مونږ دا خو مونږ ویلې په تیر درس کې په انشاءالله په دې باندې به تاسې پوه شوي یاستئ. دلته ګورئ ډیفینیشن لیست ټایټل ما دغه په DT کې ولیکه یعنی ډیفینیشن ټایټل کې ما ولیکه او هم ما دغه ډسکرپشن په DD کې ولیکه یعنی ډیفینیشن لیست ډیټیل. نو دا که چېرته تاسې غواړئ چې په دې شکل باندې نور جوړ کړئ همدغه زه غواړم چې کاپي پیسټ یې کړم چې تاسو ته لا ښه معلوم شي. اوس به راشو براوزر ته ریفریش کوم زوم اوټ. ښه دلته ګورئ یعنی څومره لیست چې تاسو جوړولی شئ په دې شکل باندې زیاتره ځایونو کې دغه ضرورت هم کیږي د داسې لیستونو. دا هم باید تاسو دې چې څنګه کولی شئ ډیفینیشن لیست د HTML په واسطه باندې کریټ کړئ یا جوړ کړئ. ښه اوس زموږ د دویم چپټر اخري درس نیسټډ لیست ده یعنی څنګه کولی شئ چې په یو لیست کې تاسې بل لیست جوړ کړئ. زه راځم په دې ځای کې یو بل لیست جوړوم د ډیفینیشن وبخئ order list. order list لیکلو لپاره به مونږ OL اخلو. په OL کې مونږ LI اخلو. زه لیکم چې 1 LI بیا اخلم 2 او هم LI اخلم 3 په دې شکل باندې. اوس که چېرې دا سیف کوم نو مونږ ته به هماغه لیست بیا کریټ شوی. ګورئ دا لیست مونږ سره کریټ شو. نو زه غواړم چې د دغه لیست یعنی د دغه آیټم کې نور بل ډیزاین هم شته یعنی بل قسم یې هم شته. د دې نه لاندې زه غواړم چې یو بل لیست جوړ کړم. زه به تاسو ته په ورډ پروګرام کې داسې ډیزاین وښیم په دې شکل. دلته راځم لاندې دلته ټیب وهم نو دا مونږ سره مخ ته راځي. زه لیکم چې داسې 1 2 یو څه شی ما ولیکل دغه قسم. نو تاسې کولی شئ یا که دلته تاسې بل لیست جوړول غواړئ نو هم تاسې کولی شئ د دې لاندې په دې قسم باندې جوړ کړئ. نو دې ته ویل کېږي نیسټډ لیست. نو دغه هم تاسې د HTML په واسطه باندې جوړولی شئ. په کوم ترتیب یې جوړوئ په دې قسم. دا خو مونږ یو order list جوړ کړه. زه راځم د دې لاندې زه یو بل OL جوړوم order list. صحیح د دې په منځ کې زه څه کوم بیا LI اخلم. LI کې لیکم چې 1 همدغه زه کاپي کوم دې ته لیکم چې 2 او دې ته هم لیکم 3. نو اوس که چېرته دا سیف کوم ګورئ دغه
یو بل لیست چې ما کریټ کړ دا د دې لاندې ده. نو زه دا که چېرته موږ براوزر کې وګورو دا موږ ته په دې شکل باندې راښکاره کېږي. ګورئ یعنی دغه د دې آیټم لاندې یو بل لیست هم موجود ده. نو که چېرته د دغه لاندې تاسې یو بل لیست جوړول غواړئ نو هم تاسې کولی شئ چې په دې شکل باندې جوړ کړئ. زه به راشم دغه به کاپي کړم، را باشم د دې ټول لاندې په دې کې به پیسټ کړم. نو راځم براوزر ریفریش کوم. ګورئ د دې لاندې تاسې یو بل لیست جوړ کړئ. ګورئ 1 بیا د دې څخه وروسته یو بل لیست موږ جوړ کړ او په دې 2 کې بیا موږ بل لیست جوړ کړ. دا په کوم ترتیب سره وشو؟ دلته کوډ به تاسو ته یو ځلې بیا وښیم. پورې موږ OL واخیسته، دا زموږ یو لیست شو. په دې کې موږ آیټمز واخیستل، یو دا ده او دوی دا دي. اوس د دې 1 لاندې موږ یو بل لیست واخیسته چې دغه ټول یو بل لیست شو، چې په دې کې موږ آیټم واخیستل چې 1 2 او هم 3. موږ د دې دویم لاندې یو بل لیست واخیسته، هغه یې دا ده چې دې په منځ کې موږ څه شی وکړه؟ لیست یا آیټم موږ واخیستل. ښه نو دا و د نیسټډ لیست جوړولو طریقه او همدارنګه د ډیفینیشن لیست جوړولو طریقه. زموږ دویم د HTML کورس دویم چپټر هم تر همدې پورې خلاصیږي. په راتلونکي چپټر کې به انشاءالله موږ د ایمیجز په اړه باندې وایو چې څنګه کولی شو په HTML ډاکومنټ کې یا HTML فایل کې یا HTML پیج کې تاسې تصویر انزرټ کړئ یا د کوډ په واسطه باندې راوړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.